بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته د عربي ژبې زده کړې په ویډیو کې ښه راغلاست وایم. موږ انشاءالله کتاب پیل کوو، العربیة بین یدیک. دغه کتاب 3 اجزا لري، 3 کتابونه لري، 3 برخې لري چې انشاءالله لومړۍ برخه یې موږ پیلوو او درس به ډیر په ابتدایي او تقریبا د 0 څخه پیل دی. نو تاسې کولی شئ چې په مسلسل ډول دغه ویډیوګانې تعقیب کړئ او عربي ژبه له پیل نه زده کړئ. د یادولو وړ بولم چې د غټانو لپاره هم او همداشان د کوچنیانو یا ماشومانو لپاره هم دغه ویډیو یا د عربي ژبې دغه زده کړه ګټوره ده. العربیة بین یدیک، الوحدة الأولى، لومړۍ برخه. الوحده چې په انګلیش کې ورته چپټر هم ویلی شو. الاوله لومړۍ، الاول په عربي کې. البته دا دلته مهم نه دی، دا ډېر وروستۍ خبره ده، خو صرف د یادداشت لپاره یې تکراروم. الاول لومړی، الاوله لومړۍ، مؤنث صیغه ده. الوحده هم مؤنث ده، چپټر الاوله لومړی. الوحدة الاوله لومړۍ برخه یا لومړی چپټر. په لومړي چپټر یا په لومړۍ برخه کې موږ التحیة والتعارف لولو. التحیه پښتو کې ورته روغبړ وایو. کله چې موږ دوه کسان سره مخ شو نو روغبړ کوو. په پښتو کې وایو جوړ، تازه، تکړه، په خیر. نو راځو په عربي ژبه کې چې کله دوه کسان سره مخ کېږي څنګه روغبړ کوي. والتعارف او دا واو چې دی د او لپاره دی. التعارف پښتو کې هم ورته تعارف یا پیژندګلوي وایو. التحیة والتعارف، روغبړ او پیژندګلوي. انتقالیږو دویمې صفحې ته. په دویمه صفحه کې لومړی الوحدة الأولى لومړۍ برخه، العرض وړاندیز یا په انګلیش کې چې ورته پریزنټیشن وایو، یو څه عرض کول، یو څه وړاندې کول. الدرس الأول لومړی درس چې لږ یې راغټ کړو. الحوار الأول لومړی حوار. حوار اصلا هغه خبرو اترو ته ویل کیږي چې دوه کسان سره کوي، یعنی د یو کس نه زیات. انګلیش کې ورته کمیونیکیشن وایو. الاول لومړی حوار. انظر وګوره، واستمع او واوره، واعد او تکرار کړه. دوه کسان دي، خالد او خلیل. خالد او خلیل په خپل منځ کې سره روغبړ کوي او بیا هم تعارف سره کوي. نن یې روغبړ لولو او انشاءالله په دویم درس یا په بل درس کې یې تعارف لولو. خالد ورته وایي السلام علیکم، خلیل ورته وایي وعلیکم السلام. اول یې همداسې لولو، ورپسې معنا کوو. السلام علیکم، وعلیکم السلام. اسمي خالد، ما اسمك؟ خلیل ورته وایي اسمي خلیل. خالد ورته وایي کیف حالک؟ خلیل بخیر والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ خالد بخیر والحمد لله. اوس راځو معنا ته. خالد ورته وایي السلام علیکم. السلام علیکم مطلب دا نه دی چې السلام علیکم، نه، په عربي ژبه کې السلام هم یوه معنا لري. السلام امنیت، السلام سلامتیا، یعنی سلامتیا دی وي، امنیت دی وي علیکم په تاسې باندې. کله چې دوه مسلمانان سره مخ کېږي او سلام کوي، د امنیت ډاډ ورکوي. مطلب دا چې زما لخوا دی تا لپاره پوره امنیت دی او همداشان ستا لپاره زه د رب نه د امنیت او سلامتیا دعا هم کوم. یعنی زه تا سره په داسې حالت کې مخ کېږم چې هیڅ دشمني، کینه، بغض هیڅ درته په زړه کې نه لرم. السلام علیکم، په تاسې دې وي سلامتیا. خلیل ورته وایي وعلیکم السلام، په تاسې دې هم وي، یعنی هغه اخلاص چې ته یې ماته لرې، هغه سلامتیا او امنیت چې ته یې ما لپاره غواړې، زه یې هم ستا لپاره غواړم. السلام علیکم، په تاسې دې سلامتیا وي، په تاسې دې سلام وي. وعلیکم السلام، خلیل ورته وایي په تاسې دې هم سلام وي. خالد ورته وایي اسمي خالد، زما نوم خالد دی. په عربي ژبه کې اسم یا اسم نوم ته وایي، اسم نوم ته وایي. دا په آخر کې چې کومه یا ورسره اضافي کیږي د ملکیت یا
اسم نوم، اسمی زما نوم. لکه قلم قلم، قلمی زما قلم. نو اسمی خالد، زما نوم خالد دی. نو په عربي کې چې دغه اسم سره یاری شي، هر نوم سره چې یاری شي مطلب زما. کتابون کتاب، کتابی زما کتاب. قلم قلم، قلمی زما قلم. حاسوب کمپیوټر، حاسوبی زما کمپیوټر. نو زه نور ځکه اوله ورځ ده، اول درس دی، نور مخکې نه ځو، خو صرف خبره مو په دا یا کې وه. اسمون نوم، اسمی زما نوم. خالد خالد دی. ما څه، خو ځان ته دلته معنا نه ورکوي. مسموکه، ستا نوم څه دی؟ او یا هم ما اسموکه، ستا نوم څه دی؟ ګورئ دلته یو مهمه خبره دا ده، اسمی زما نوم د یا موږ د ځان لپاره استعمالو همیشه کې په عربي ژبه، او مسموکه یا ما اسموکه دا کاف چې دی د مخاطب لپاره استعمالو، تا لپاره. اسموکه ستا نوم، قلمی زما قلم، قلموکه ستا قلم. کتابون کتاب، کتابی یعنی یا ورسره کم زما کتاب، کتابوکه ستا کتاب. دا اشارات به انشاءالله په تفصیل سره وروسته راځي، اوس هم وخت نه دی، خو زه یې لږ لږ شرحه کوم تر څو تاسې ترې مستفید شئ. خلیل ورته وایي، نو دا خالد اول خپل معرفت کوي، بیا پوښتنه ترې کوي. اسمی خالد، زما نوم خالد دی. مسموکه ستا نوم څه دی؟ یا ما اسموکه ستا نوم څه دی؟ اوس خلیل ورته ځان معرفي کوي. اسمی، ګوره اسم نوم، اسمی زما نوم خلیل، زما نوم خلیل دی. خالد کیف حالک، کیف څنګه؟ حالو، حال خو پیژنئ، پښتو کې ورته حال وایو. که ستا، مخکې موږ دلته اسم نوم، که ستا نوم. حال پښتو کې هم حال وایو، که ستا حال. کیف حالک، ستا حال څنګه دی؟ پښتو کې موږ داسې نه وایو، دا تحت لفظي معنا ده. پښتو کې څه وایو؟ څنګه یې. کیف حالک څنګه یې. دا کاف خطاب دی، د کاف نه معلومیږي چې زه بل چاته لګیا یم. کیف حالک، ستا حال څنګه دی؟ یعنی پښتو کې وایو څنګه یې. که په عربي ژبه کې زه غواړم چاته ووایم چې څنګه یې، نو څه به وایم؟ کیف حالک، څنګه یې. خلیل ورته وایي بخیرن، یعنی پښتو کې بخیرن مطلب خیر خیریت دی پښتو کې وایو، خو پښتو کې جواب داسې نه وي چې څنګه یې خیر خیریت دی. خیم بخیرن، خیر خیریت دی، خیم. والحمدلله، او د الله شکر دی. اوس بیرته خلیل ترې پوښتنه کوي، وکیف حالک انت، وکیف او څنګه، حالک حال ستا، انت د تأکید لپاره دی. وکیف حالک انت، او ستا حال څنګه دی؟ خالد څه ورته وایي؟ بخیر والحمدلله، یعنی ښه یم والحمدلله. یو ځلې بیا لولم، تاسې ورته غوږ شئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسمی خالد. ما اسمك؟ اسمی خلیل. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. د نورو ویډیوګانو دپاره زما چینل سبسکرایب کړئ. ان شاء الله راتلونکی درس به په بله ویډیو کې وګورو.